افغان حکومت د ولس په سترګو کې خاورې اچوي. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې وایي چې حکومت د هرې پیښې لپاره پلاوی ټاکي خو پایله یې پټوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه بیان کې حکومت تورنوي چې د هرې پیښې لپاره پلاوی ټاکي خو معلومات یې نه په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې لسګونه خونړۍ او جنایي پیښې ترسره شوي دي چې حکومت لخوا د هرې پیښې څېړلو ته د ارزیابي پلاوی ټاکل شوی ده خو د یوې پیښې معلومات هم له ولس سره نه ده شریک شوي. یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ولسمشر غني تېره 15 کلنه دوره د خونړیو پیښو، هدفي وژنو او نورو سترو جنایي پیښو له پلوه یو ناکامه دوره وه او له همدې امله د حکومت د ټاکل شوي تحقیقاتو ټیمونو لخوا د پیښو پایلې پټې ساتل شوي دي ترڅو ولس د دوی ناکاري په ډاګه نشي. په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په زړه کې هم هدفي وژنې او نورې خونړۍ بریدونه زیات شوي دي چې د ولسمشر لخوا ورته د ارزیابي ځانګړي ټیمونه جوړ شوي دي خو پایلې له ولس سره شریک شوي نه دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د هغو خونړیو بریدونو په اړه چې حکومت پلټنو پلاوی ټاکي باید پایلې په ډاګه شي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د کابل په دشت بارچي کې پر یو روغتون باندې خونړی برید وشو چې د ښځه او نوي زیږېدلو ماشومانو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان شهیدان او ټپیان شول. دغه خونړی برید 23 ورځې تېرې شوې دي خو لا هم د بیپولو ډاکټرانو ټولنه نه پوهېږي چې دا برید چا وکړ. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ پیښې وروستی راپور ولس سره نه دی وړاندې شوی. نوموړی زیاتوي چې دوی حتی د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره هم خپل معلومات نه شریکوي. د بیپولو ډاکټرانو ټولنه هم په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د دوی پر شوي روغتون د برید څرنګوالی په ډاګه شي چې چا وکړ او ولې وکړ. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې کولی شئ چې تاسو یې هم راسره شریک کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.